د اسلامي امارت مجاهدینو د شل کلنې مبارزې او سختو قربانۍ وروسته کابو 4 کاله وړاندې د لوګر ولایت مرکز پل علم ښار او ټولې ولسوالۍ د زمري پر 22 نیټه فتح او له دې ولایت څخه اشغال کډه وکړه او پر دې سیمه یو ځل بیا اسلامي نظام خپل سیوری وغوړاوه چې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شول. دا چې د لوګر ولایت په سطح باندې ولسوالۍ په نوبتوار ډول باندې فتح شوه، نو په 22م د اسد باندې د لوګر ولایت په مکمل ډول فتح شو او د لوګر ملتونه او ولسې د سپین محمدي بیرغ تر سیوري لاندې باندې خپل ژوند ته ادامه او دوام ورکړی. نو په دغه 4 کلو کې د لوګر ولایت په سطح باندې که په مجموع کې وایو چې لزګونه پروژې په مختلفو بخشو کې ان شاء الله الرحمن پلي شوي دي او څه نه څه هم تر کار لاندې دي چې جریان لري. د همدې ورځې په تړاو د لوګر ولایت اوسیدونکي وایي چې د 1400 هجري شمسي کال د زمري له 22 نیټې وروسته دوی په آرامه او بې له کومې ویرې د ژوند شپې ورځې تیروي او تر دې وړاندې له سختو ننګونو سره مخ ول. والله الحمد امروز شاهد یک نظام قدرتمند، یک نظام 100% اسلامی در افغانستان حاکم است و ملت افغانستان و مردم افغانستان با امید امین روز بودند. د خوشحالي ورځ وروره دا د اسلام باندې کې وروره جان روشنی راغله، رڼایي راغله، وروره جان جنگ او جدل ختم شو. نو دا د موږ خوشحالي دا د موږ یو وختر وو. د یادول وړ ده چې 4 کاله وړاندې په لوګر ولایت کې د اسلامي امارت مجاهدینو بریا ترلاسه کړه او ورسره له دې خاورې د اشغال ټغر ټول او ولسې د سپین محمدي بیرغ څښتن شو.